در پدر دې کما ځوانۍ کې مسافر دې کما عمره نخپل هم پردي پاتې شو زما واړه واړه بچي پاتې شو مور مې بېغمه د مرۍ نیولې لکه چې تندر وي سپوږمۍ نیولې ویلې بچیا مزدورې له مزار د بل وطن مسافر. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې دامان ته راغلي یاستو. دلته ژوند تېرول ډېر ناممکن دی خو متاسفانه زه به ووایم چې دغه کورنۍ د مجبورۍ د وجې نه دلته شپې او ورځې تېروي. دغه کورنۍ بل یو داسې ځای نه لري چې هلته خپل ژوند تېر کړي. د دغې کورنۍ هغه سرپرست فالج وهلی لاس او خپې یې کار نه کوي، کولی نه شي چې د خپلو واړه واړه ماشومانو لپاره کار وکړي، روزګار وکړي. تر څنګ یې هغه لوڼې چې په دغه کورنۍ کې یو نه دوه نه اووه لوڼې ژوند کوي. دوه زامنې ژوند کوي. قدرمنو لیدونکو غواړو چې دغه کاکا سره تر څنګ یې هغه واړه واړه ماشومانو سره هغه خویندو ورونو سره خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم. کاکا ښې جوړې. څنګه شو؟ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې دغه کاکا فالج وهلی د کار د روزګار نه دی، تر څنګ یې ورته لوڼې دي، تر څنګ یې هغه واړه واړه ماشومان دي چې نن موږ غواړو چې دوی سره د زړه هغه خواله وکړو، دوی سره خبرې وکړو، تر څو پورې د دوی هغه درد احساس کړو، تر څو پورې دوی سره موږ هغه د دې غم شریک کړو. کاکا دا چې ته فالج وهلی مخکې موږ یادونه وکړه چې ستاسې لاس پی کار نه کوي او تر څنګ درته هغه لوڼې در په غاړه دي، واړه واړه نور زامن دې په غاړه دي. شپې او ورځې د څنګه تېرېږي کاکا؟ بس شپه ورځ همداسې وګرځي. زه اول کې ساه به مې وځه او ماښام یې سوال کوو، تا ته و څه راکوي، دی راکوي او دی راکوي. سوال د ورځې باندې کار کوو. یو خدای سه یو خدای. ښه کاکا که دا هم راته ووایې چې څنګ کې خو دې ټولې لوڼې دي او زوګان مې دي او کله چې د دوی یو ښه شی ته زړه کېږي، کالي ته زړه کېږي، واده ښادي وي، هلته تا نه دوی کالي وغواړي یا د خوراک لپاره یو څه وغواړي او وس او توان کې دې نشته کاکا، هغه وخت په تا څنګه تېرېږي؟ هغه وخت داسې تېرېږي چې په خفګان کې، په ستومانۍ کې بس یو الله سته، یو الله حد کوي. نو زما په وس کې څه زه ورته وکړم، زما په وس کې څه زه ورته وکړم. دې کار نه شم کولی، جامه سمه نه شم ورکولی، هېڅ نه شم ورکولی. یو خدای شته، هر څه الله کوي. زما په توان کې نشته، طاقت کې مې نشته. قدرمنو لیدونکو کاکا خبرې تاسې اورئ، تر څنګ یې هغه مورکۍ ناز دی چې دغې کاکا مېرمنه دی او همدا اوس په سلګو دی. راځئ چې د دغې مورکۍ هم یو دوه سلګۍ واورو. مورجانې ته ولې ژاړې؟ ما دا درېیمه میاشت ده زما د ماشوم ته وګوره په غاړه باندې نه لري، خو جرابې نه لري. دا خیرنې جامې مې شاته تاسو کتې شی دي چې پر کټ کې پرتې. زما هېڅ وس نشته دی، زه دقه زړې راوړم ماشومانو ته او کاټونه راوړم دقه خرڅوي او بس چې روټۍ او خپل لنډ ګوډ دغه پې زه حل کوم. زما هېڅ وس نه رشته. مشرانې مې لورګانې دي، کشران مې زامن دي، ما ته څوک د رزق د ګټلو نشته. بس داسې دي خپله شپې درې میاشتې چې مې کې یو بلې زما ماشوم ته ما نه ګټولی. څه وخت یې تېرېږي راباندې. دا خاوند زما د لیسې سرمالي و، دا د کلي مشر و.
نن په دې باندې الله داسې وخت راوسته خپل کور کلی طالبان دیوار څه پاتې شو دلته راته پاتې شو د مزدورۍ نه دغه حالات دي بس دغه زندګي د په موږ باندې تېرېږي بس دا خیمه د باران راځي هغه د سره د یو پلسټک پیسې نشته چې زه پلسټک واخلم په دې خیمه باندې واچوم خپل بچي د باران نه بچ کړم بس تاسو ته به زه نور څه د زړه لوګی وایم خو بس هر څه په خپله وینئ نو یو سړی په خولې لګی تاسو هر څه په خپله دلته وینئ راغلی یاستئ مورجانې تاسې یادونه وکړه چې زمونږ کور کلی هلته زمونږ هر څه و ځمکه پول پټی و او طالبانو ونیو او نورو خلکو ونیو تاسې د کوم ځای اوسېدونکي یاستئ موږ د کونړ اوسېدونکي انا کلی ورته وایي د هغې اوسېدونکي دغه خاوند دی د مکتب سرمعلم و د کلي ملک هم و اوس الله تعالی په تاسې باندې دغه ورځ راوړی انشاءالله موږ دغه ورځ راغلې خو زموږ پې الله ته بس په دې هم شکردار یو خدای د دې نه زیات یې نه راولي د زیات شته دی چې راشي دا زړې خرڅوي دغه کاټونه ماټونه ورته راوړو او نور سار کې ځي سکول ته ځي نن روز یخه وه بیخي مې خاون وتلی یم نو چې راغله دا زوی مې راغلی وایي دا م ولې سامان نه دی ایستلی مالې سودا هم کمه وه پیسې نشته مېلمانه دي کونړ نه مې یو لور په مېلمستې راغلې وه نوسي مې مالې ما سره لږې پیسې وې لاړم دی ته مې پیتلکاري راوړله او هېڅ شی هم نشته چې شی وباسئ یوازې کاټونه دي وباسئ مورجانې دغه خاوند ته ته په خپله ښار ته ځې کاټونه هلته اخلې ورته او دلته راوړې او بیا دی خرڅئ واو دا ماشوم زوی مې را سره ځي کاټونه هم راوړو زړې من زړې راوړو تور املوک راوړو هغه دلته پوڼۍ پوڼۍ کو وړې وړې 5 روپۍ پوڼۍ ورکوو بس دلته سړک په سر ناست یو که داسې ورلی یا شویکیس به مې وینئ مات شوی زه دونه وس نه لرم چې زه بېرته دی له دا شویکیس جوړ کړم دا شیشه او دی پکې خپله سودا خرڅه کړي قدرمنو لیدونکو دغه مورجانه چې کله جاړي تر څنګ یې هغه واړه واړه هغه زمونږ خویندې هم جاړي دغه خوراکۍ نه چې په چغو تاسې ولیده چې په سلګو سلګو وه د دې نه هم دوه درې خبرې اورو کله د چې مور جاړي پلار د جاړي او ګوري چې پلار د فالج وهلی خورجانې په زړه کې د څه راځي پلار چې م خفه وي موږ به ورڅخه خفه یو نور څه نشته یو الله ته صبر کوو خورجانې دغه خپل ناچارۍ ته خپل بېوسۍ ته د پلار بېوسۍ ته ګوري د مور بېوسۍ ته ګوري او په دغه خیمه کې شپې او ورځې تېروي دا شپې او ورځې په دې یخنۍ کې د غر په دې څوکه کې ستاسې څنګه تېرېږي خورجانې بس الله ته موږ باید برابر کړه شکردار یاستو قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دې تر څنګ یو بل خوراکۍ هم شاته ناسته ده غواړم چې دغې خوراکۍ سره هم یو دوه درې خبرې وکړم دی هم په ژړا وه کله چې د دې مور ژړلې کله چې پلار ژړله نو دغه خوراکۍ هم په ژړا وه چې دغه خوراکۍ څه ویل غواړي او په زړه کې هغه کوم غم داسې پټ ساتلی چې د دې د سترګو نه هغه وخت کې لاړې دغه خور سره خبرې کوو خورجانې که ته هم موږ ته څه ووایې بس راغلی د طالبان د لاسه راغلی دلته مې پلار سرمعلم و دلته چې راغلی دی بس یو 3 کاله روغ او بیا په الیجو بس پروت دی نو د الله تکیې ته ناست یاستو خورجانې که دا هم راته ووایي چې دلته په دې چم ګاونډ کې ستاسې د خپلو خپلوانو کله چې واده کېږي تاسې غواړي او که نه غواړي چې غواړي مې شتلی نو چې شی نه م ښه جامه یې نه دغه پیسې چې ولې مبارکې ورکړو نو څنګه به لاړ شو تش خو نه شو تللی زه چې هر یو کورنۍ ته ځم ما بار بار دا خبرې کړي دي او بار بار نن بیا یې وایم داسې د یو افغان کور ته لا نه ړمه چې زما زړه ښه شوی چېرته چې ځمه نو د غمونو باران وي چېرته چې ځمه مجبوري وي بېوسي وي غریبي وي فقیري وي د دغې کورنۍ غریبي او فقیري هم تاسې ولیده دغه کورنۍ ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي د کورنۍ سرپرست فالج وهلی مورکۍ هم د کار او د روزګار نه دی همدارنګه تر څنګ یې ټول لوڼه دي زمونږ هغه خویندې دي چې صرف او صرف د الله اسرې ته ناست دي دغه خویندو سره دغه کورنۍ سره دغه کاکا سره دغه مورکۍ سره دې ټولو سره زه تاسې نه هیله کوم چې دا کورنۍ په داسې سخت حالات کې یوازې مه پرېږدئ که تاسې غواړئ چې د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ او دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ نو تاسې کولی شئ زموږ د هیله خیره ټولنې په وایبر شمېرو باندې موږ ته زنګ ووهئ او خپل هغه مرستې راواستوئ چې زموږ د هیله خیره ټولنې د وایبر شمېرې دي
چې همدا اوس تاسې د تلویزیونونو په پرده باندې هم تاسې ته ښکاري 0039 200 500 زمونږ بله شمېره دی 0039 98 545 دغه کاکا نه هم یو 2-3 خبرې نور اورو. کاکا همدا اوس چې هغه خلک تا د شرق راډیو تلویزیون نه ګوري، هغه ستا غیرتي پښتانه، هغه ورونه، هغه زامن چې ستا د حالات ګوري د شرق راډیو تلویزیون نه، هغه ورونو ته څه ویل غواړې؟ په زړه کې د څه شی دی، څه غوښتنه پرې لرې؟ زما سره هر قسم مرسته چې کولی شي، هم د پیسو، هم مالي، هم جاني. زه بېوسه یم، زما وس نه کېږي او د خدای څخه دی، د الله جل جلاله څخه. خدای دې ښه کړه کاکا، خدای دې ښه کړه. نورجانې نه هم 2-3 خبرې اورو، دی مونږ ته څه وایي؟ هغه خپل غیرتمند ورونو نه، هغه خپل زامنو نه چې په داخل کې دلته په افغانستان کې ژوند کوي، د هیواد څخه بهر د مسافرۍ شپې او ورځې تېروي، هغه شتمنو هیوادوالو ته د هغه شتمنو هیوادوالو نه څه غوښتنه لري، څه ویل ورته غواړي؟ ته مورجانې که راته ووایي. زه به ورته دا وایم چې دا زه څنګه یم، داسې به زما غوندې ډېر نور هم غریبان وي. باید دا دی چې د شتمنو خلکو ته حق دی چې موږ سره کومک وکړي، بدني، جامو، د خرڅ خوراک، د کور هم دغه شانه حالات دی، د کرۍ کور نشو دغه کولی نیولی، کرۍ نشو خلاصولی، نو موږ سره چې د هر چا وس کېږي موږ سره کومک وکړي. دقسې اطمینان به تې تاوي، د چا به خاوند په کټ کې پروت وي، خپه بیانوي، لاس بیانوي، هغو سره کومک وشي، موږ سره وشي. زه نن سبا د چا په کار هم نه شرمېږم، په خدمت هم نه شرمېږم، په هېڅ هم نه شرمېږم. زمونږ کور وچلی، او زما دا بچي دا یو شپږم کې دي چې لږ سبق نور هم ووایي، نو دی به لږ د پښه او په بد پوه شي. زه چې دا مزدورۍ ته کوم، زما کور هم نشي چلولی او سبق به هم ترې نه پاتې، او د دی په دیاړۍ زما کور هم نه چلول کېږي، د دې دونه فامیل رزق دی نشي پیدا کولی. خوشحاله اوسئ مورجانې. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د مورجانې هغه پیغام مو واورېدو چې تاسې ته یې وویلو. تر څنګ یې زمونږ یو بل خوراکی ناست دی چې همدا اوس د یخنۍ د لاسه راپېږي لګیا دی. دغې خوراکی نه هم پوښتنې کوو چې په غاړه یو ښه داسې ګرمه جامه نشته، په سر یو داسې لوپټه نشته، تاسې د دغه پښتنه پیغله خوراکی ته تاسې وګورئ چې په کوم حالات ناست دی. مورجانې چې همدا اوس ته راپېږي، دلته یخني دی، د دې وجې نه راپېږي. څه داسې نور خبرې دي چې ته داسې راپېږي لګیا یې، ولې داسې راپېږي؟ بس یخني م کېږي، نن پیړې جامې شته، نن بنینونه شته، پلار په کټ کې پروت دی، ورونه مو اړیکې، څوک به موږ لپاره جامې والي او بنینونه والي. موږ بس دا غواړو چې موږ له پیړې جامې راوړل شي، موږ له پیړې پټې راوړل شي. بس قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دا وه د دې کورنۍ هغه ستونزې چې تاسې ته په ګوته کړې. بیا هم تاسې ته یادونه کوم چې دغه کورنۍ په دغه د امان بېنګاه کې تاسې دغه کورنۍ یوازې پرېنږدي، د خپل وس او توان سره سم دغه کورنۍ سره مرسته او لاس امداد وکړئ. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغې واړه واړه ګلالي کوچني کوچني ماشومانو هغه وخت او هغه سلګۍ مو تاسې ولیدې او وانورېدې، په دې هیله چې بیا زه تورې علی ساحل دغه کورنۍ ته راځم چې زه خبر شم چې تاسې د دغه بېوزله کورنۍ، د دغه واړه واړه ماشومانو یادونه ما تاسې ته وکړه چې تاسې د دې اوښکو ته یو د پای ټکی کېدې، تر څو د دغه ماشومانو دغه اوښکې تاسې وچې کړئ. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دغه کورنۍ سره د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا په هغه بیړنۍ مرستو کې چې د پنجشنبې په ورځ 1 بجه په خوکو روزنتون کې به دغه کورنۍ سره د ژمني توکو همدارنګه د خوراکي توکو مرسته کیږي. هر یو کورنۍ ته چې موږ مننه کوو د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا چې هغه بیړنۍ مرستو کې موږ سره همکاري کړې چې موږ هغه کورنیو ته ورکوو تر څو دوی هلته راشي او دوی سره موږ هغه مرستې ترسره کړو. دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې بیا زه تورې علی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې شهباز نظري د داسې ورونو خویندو
او د داسې بېوزلو کورنیو سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. زموږ د خپرونې صرف او صرف یو مقصد دی، زموږ د خپرونې صرف او صرف یو هدف دی چې تاسو ته داسې بېوزله کورنۍ موږ در وپېژنو تر څو تاسې ورسره د خپل وس او توان سره سم مرسته او لاس امداد وکړئ. تر بیا ښه وختونه ښې چارې پاک الله مو مل شه. د یو سرلوړي او سوکاله افغانستان په هیله خوشحاله او سوکاله اوسئ. الله مو مل شه.